اخ څنګه ستړې زموږ زندګي دا په غم لړلې زموږ زندګي دا قدرمن لیدونکو نن به تر ټولو جالبه خپرونه ستاسو لپاره ولرو. یو خوا ته ملنګ عبدالله خان او بل طرف ته ساده بده انسان محمد لایق. خلوب دماغ ده خلوب دا دماغ نه خراب نه جوړ دی. ملنګ څنګه ته هاي جوړې طبیعت ښه دی؟ جوړي الحمدلله لسونه غمار ډک کنه. ته دا ملنګ پیژنې څوک دی؟ نه دا ردا لکه غنم چرګوټه چې غنم کې واشي دلته راشه وینې ورته خندېږي وطنه وینې خندېږي څو ته یم دغه وخت دا لکه غره چرګوټه چا له سپیکر کې سب کړي دي چې مګې ختموي منګکان ختموي منګه کوړي ختموي نه موږ تاسو نه کلینو نه بړستانې درو بسترې وخانه جوار وخانه غوړي وخانه په زرګونو تاوانونه راهیږي دې دپاره تیارې جوړې ګولۍ رغل دي چې سره ګډول مې نه غواړي کمال یې دا دی چې خوري به کوټه کې مري به کوټه کې نن څومه رجال نن لسم تازه داسې کړي اووه-ویشتمه قدرمن لیدونکو دوی په خپلو کې سره خبر نه دي چې دی په کوم لیول دی او دی په کوم لیول دی، خو بس سره اخته دي په خپل منځ کې. ملنګه د خو روژې نه دي نیولي. څو روژې دي نیولې دي؟ څلور شوې اوس څلور روژې نیولې ده خو ویل دې روژې نه دي نیولې نیولې الله چې پوره لګلی سوب د روژې د خدای پوره څو روژې ته ونیولې دي خدای پوره؟ څلور نن مو لسمه دي سر نن د لسمه ده څلور دې نیولې دي. سبو ته پر سما سبا ته پر شمه ورته کوې بل درته چې کوې پل استیو ته ملنګه داسې ستړی ژوند دی لږ تفریح دې پوره راولي یو. عبدالله خان مو څو غرنۍ سندرې وکړي وده یې کړي اجازه ده تر څو لیدونکي هم خوشحاله شي موږ داسې ټول خوشحاله شو. هسې هم په دغه وطن کې ډېر دردونه دي او ستونزې دي کومه خاوره زموږ نه وکتله نن به لږ خوشحالتیا وکړو. صحیح ده ارشاد وایي یو په جاګو غرو کې می مالګه کې زدي مالګي پتا مسپه سابو کابویانا نازدی کم استو په دوسته خیمون ایانا ښځه دې کړې ده نه سبو دې کم ملنګه رژه خو 10 ورځې دو څو منټه کېږي دغه دا نه وکړه دا ونیسه مو ما نسه دا ونیسه دا مخلک تور دی خیر ده تور ده ودرېږه درې څلوېښت زره 200 څو ثانیې کېږي 10 ورځې 10 ورځې څو ثانیې کېږي ورتېر ښه دا کې پارک ده ښه اوته زره کم شپږ-ویشت لاکه دومره ثانیې کېږي 8,000 کم 6 لاکه ثانیې موږ 10 ورځې رژه نیولې دو. قسم په خدای کمی پرېږنه دې مایانه زوی دې سم ټوله زوی دې چې پول سال نخ په پولې زنګېږم پولته ولې ورکیان چې مې سلګۍ کې یا مې اوښکې تعلې ورکیان پولته ولې ورکیان دا څنګه ده چې مسافر ورکړی سلګۍ کې زوی دې سم ټوله زوی دې سلګۍ پورته کې مو خوبلې زنګوینه توته سم ټوله زوی دې دا څنګه ده د سندرې څنګه دي سره دي لکه چا چې پاټه کې ژبه خښي پیپسي سپي زدای که پی سپي پی پي پیپسي سپي پیپسي سپي پی سپي
پیپسی سپي پیپسی ته وایې کنه پیپسی سپي سپی چی شه موږ هم نه پوهېږو زه دې دماغم انشاءالله خبر ویلې دموي دی غلی شه کښېنه دموي دی که نه کښېنه دا مې که دا مې که دا مې که کېږي اوسه هو کېږي ملنګه که خدای مې رابون شوره مو ته وکړله څو بچون غواړې چې وایي ځګرې څو بچون غواړې دا که مخکې نیول شته شل څو شل شل د منځه کوي بیا چې پکې یعنې وچ بیا به مکتب کې داخل که ها چې پنځه شل کاله مکتب ووایه ها بیا به هغه وکړه بیا به جلکای معلمان ها بیا به چی وي بیا چې یوه ته 1100 نفر کیني ها میاشتې چې 1100 وخالي ها هغه روپۍ به میاشتې وي څو ها څو روپۍ به وي د 12 لاکه لازر ها یوه نفر ها قدرمنو لیدونکو تاسې د ملنګ خبره واورئ د ملنګ دغه ارمان دی چې د شل بچیان وي هغه مکتب ووایي معلمان شي او بیا یې د هر یو بچي تنخوا وي هغې ته لپاره 1100 شاګردان وي او هر یو نفر نه څو پیسو خولي پیسې څومره راځي 1100 زنان تولی بینی چاچی مقمر لایک بیتاز امدای بیت کابیانن نمقمر لایک بیتاز امدای بین نیوانا یا بیما یا نبویانن زولانه استعلم آشیانن تنگی شوی پر موږ ټیکا دا د بغ